السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، درود شریف هغه عبادت دی چې محبت ور باندې اضافه کیږي. درود شریف هغه عبادت دی چې په ورځ د قیامت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته موږ تاسو پېژندل کیږي. درود شریف هغه عبادت دی چې الله جل جلاله به مو ایمان په نصیب کړي. د دنیا په څه نعمتو کې که اخروي نعمتونه دي که دنیاوي نعمتونه دي، مسلمانځ هم یو نعمت دی، اودس هم یو نعمت دی، تلاوت هم یو نعمت دی، خو تر ټولو افضل نعمت ایمان دی. چې ایمان وي دا ټول شیان ګټه کوي. چې ایمان وي نو که د کافرانو هم د قرآن شریف پېژني، کله کله یې وایي ګټه نه ورته کوي. دا ټول شیان د ایمان سره. دا درود شریف د ایمان د حفاظت یو غټ سبب دی. الله جل جلاله دې موږ ته درود شریف رانصیب کړي. دا ابو هريره او حذيفه رضي الله تعالى عنهما څخه روایت ان نبی صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي یاتی اهل الموقف دغه د قیامت په ورځ چې انسانان لڅ لغړ نه پرتوګ وي نه کمیس وي نه روښځې په لګټ یو بل ته نه پام کېږي نه په څونه سخته ورځ څونه سخته ورځ وي. خو دا بندیانو چې ما پوښتنې کړي دي چې به د امریکایانو په پروګرام یا په ګوانتنامو په دې ځایو کې بندیان کمیس پرتوګ به مو نه وو، نو دوی زموږ سترګې اوښتې. د هغو نه تکلیف نه و چې سړی سترګې نه واړو، خو بیا به م هغه د دین تقوا په زور کنټرولولې. خو په ورځ قیامت سترګې نه اوړي، پام کېږي نه چې دا هغه لڅ را روان دي. په دغه ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د اهل موقف په راسي الی خلیل ابراهیم علیه السلام فیسألونه الشفاعة. د شفاعت پوښتنه به ځینې وکړي چې ته اوس موږ شفاعت وکړو چې الله فیصله یې د دوزخ وکړي یا د جنت. فیقول ابراهیم علیه السلام لست بصاحب ذلک، زه د دې اهل نه یم، زه صاحب د دې نه یم چې دوی شفاعت وکړو. اهل خو یې دی یم، بیا ټول شفاعت کولی شي. خو ورته وایي زه نه یم، نن ورځ ما کار نه دی. انما كنت خلیلا، زه خو یو خلیل وم، د الله دوست وم، نور زه هېڅ نشم کولی. مې ورا ورځي هلته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک طلب وکړي. امام خسلاني رحمة الله بارک وایي وکر وراء اشاره ده الى نبی صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده چې ورسي هغې خواته ورسي. نو په دغه ورځ باندې شفاعت العظما هغه شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کوي. نو ورا ورسي تر ماشاء هلته ورسي هلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک شفاعت کوي، اولنی خلق به د درود ډیر درود ویونکي اهل د مکې وي، اهل د مدینې وي، اهل د طائف وي. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی الله علیه وسلم. الله دې موږ تاسو درود شریف رانصیب کړي. الله دې موږ تاسو ژبې په درود شریف باندې مزینې وګرځي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ژبې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په محبت کې مو زړونه الله جل جلاله موږ تاسو زړونه مشغوله وګرځي. سپه یو سلو پنځه نوي الصلاة علی نبی صلی الله علیه وسلم. د درود شریف فضایل بیخي ډېر دي، خو الله دې ویل رانصیب کړي. فضایل اورېدل هېڅ معنی، خو ویل ګټه کوي. موږ دا کوشش کوو درته د دې جمعې 480 برخه درته بیان کړو. الله دې موږ ته ژوند راکړي چې تر 1000 برخو پورې ورسوو. مثالې درود شریف مطلب درود شریف دی، ویل د درود شریف دی، محبت ورباندې اضافه کېږي. چې څومره محبت راځي مقام به غټېږي، څومره محبت راځي قرب به راځي، چې څومره محبت راځي هغو نه به د الله جل جلاله رضا لاسته راځي. د الله رضا عظیم عبادت، عظیم نعمت نسته.
محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم هغه څوک چې پیرانانو کولی دی هم ورباندې عاشقان سول، انسانانو کولی دی هم ورباندې عاشقان سول، کوچانو کولی دی هم ورباندې عاشقان سول، انصارو کولی دی هم ورباندې عاشقان سول. مهاجرین خو نو هغه و چې خپل هست و نیست یې ټول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې قربان کړي. المهاجر شهید و یو کوچی صحابي راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایمان یې راوړی، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وویل چې زه ستا سره بیعت کوم او ستا سره هجرت کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ملګری کړي، د هغو سره ملګری شي. کوم واسې د خیبر غزا وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک غنایم غنیمتونه ګیر کړل او غنیمتونه یې وویشل. دا صحابي، دا کوچي صحابي دی عربي ورته وایي، دی د صحابه شام په ول چې راله د ده برخه یې ورکړله. فقال ما هذا؟ قالوا دی ورته دا ستا نصیبه ده، د غنیمت برخه دي ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم درته ساتلې ده. وجعل اعرابي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی خپل د غنیمت حصه ورسره ده. فسلم علی نبی صلی الله علیه وسلم، سلام یې واچو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وویل ما پر دې بیعت له تا سره نه دی کړی، پر دې مې ملګري نه ده سره کړی چې ته ما ته دنیا راکړې، پر دې بیعت سره کړی دی چې زه په دا غاړه کې وویشتل سم، دا غاړه باندې په اموت او بیا وفات سم او بیا جنت ته داخل سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته رښتیا وایه، الله به دې صادق کړي او به دې رسي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دی د جنگ ډګر ته شو وسول. مرة أخرى بل وار حسات بعد يدي راخذتني محمولا في زولي وفي بطو في شكي هغه غاړه کې لګېدل هدي شهید دي صحابه کرام. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته راوړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هو قالوا نعم، افلانکی کوچی دی ورته هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلي و الله ورسو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله چپانه کې کپان ورکړي او بیا لمونځ ورکړي او بیا دا دعا وکړه هذا عبدک، یا رب دا ستا بنده دی مهاجر راووتي د الله په لار کې، او شهید سو انا علیه شهید، زه پر ده باندې شهید یم. او ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په دیدار باندې مشرف سول، او نور باره آخرت سودا وه چې نه به دا دنیا دارالابتلا و امتحان دي دی نه چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابینځ کې بعد راسي یا ازار رانسي، ځینې ازار نسو یا ډېر انسانان دی و مسلمانان مسؤلیت به اعتداد پر خپل کړي. دا محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، محبت یې په سر باندې ورسره وکړي، محبت د ځان په شهادت باندې موږ کوم محبت دی. ایا یو ښځې خپل لباس پر شرایط برابر کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې، ځوان خپل لباس و مخ برابر کړی دی. ښځې مو هم د انډیا او د امریکا په فلمو باندې روانې دي، هغه پیشین د علماو معینې دي، د علماو ښځې دي، د علماو عوام هم هلته دي، لاک شیخان دي په رادیوګانو په تلویزیونانو کې غږېږي شي، مفتیانو شیخ الحدیثان. زموږ دا هلته په کومو سترګو به ورځو؟ دا یې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم بخښلي چې ځئ ته یو بغیرته امت واس، ما راپاتې سوي واس په آخره زمانه کې، ځئ ما پیاساستئ په بېغیرتیا، په کومو سترګو موږ درېږو؟ نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته محبت و ادب و متابعت را نصیب کړي. صفحه 114 الرسول صلی الله علیه وسلم فی قلوب اصحابه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ورضوانه.